د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د ادارو مسؤلینو سره د ناسمو دودونو مخنیوي په موخه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان لا ښه تطبیق په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی وویل زموږ ټولنه اسلامي ده او هر کس د شریعت تطبیق ته ژمن دی. اړوند ادارې د په خپله برخه کې پوهاوی او اجرات وکړي ترڅو د ناسمو رواجونو مخنیوی وشي. جلال آباد ښار کې د سپین جومات پاتې کارونه پیل شول. دغه جومات چارې د جمهوریت پر مهال د فساد له امله ځنډېدلې وې. اوس یې ننګرهار ولایتي چارواکو د بشپړولو اعلان کړی. ننګرهار کې 650 د موسیقۍ آلات او 2.15 ټنه تاریخي توکي له منځه یوړل شول. د ننګرهار د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو ریاست له لوري 650 کوچني او لوی د موسیقۍ آلات او 2.15 ټنه تاریخي خوراکي او غیر خوراکي توکي ضبط او له منځه یوړل شول. ننګرهار کې د مخابراتو وزارت لخوا د 10مې پروژې په نوم د مخابراتي سایټونو لګولو پروژه بشپړه شوه. مسؤلین وايي ننګرهار کې ټول هغه سیمې لیست کړي او سایټونه به پکې لګوي چې مخابراتي خدمات پکې کمزوري دي. او نازیانو ولسوالۍ کې یو لیوه وطنه ټپیان کړل. د نازیانو ولسوالۍ سروبي سیمه کې له غره څخه یو لیوه راښکته شوی او په یو کور کې د یوې میرمنې او 3 ماشومانو په ګډون وطنه په داړلو سره ټپیان کړي دي.